دا د غزنی ولایت د زنخان ولسوالي د بیاني په نوم کلی دی. په دغه کلي کې نن د اوبو د یوې شبکې د جوړېدو کار پیل شو. د دې کلي اوسیدونکي وایي د پرله پسې وچکالیو له امله یې ان د کاریز اوبه وچې سوي دي. دوی په دغه شبکه باندې ډیر خوښ دي او د اوبو برخه کې د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. نو اوس دا پروژه چې راغلې موږ ډېر خوشحاله یو، ډېرو ته خوشحاله یو. یعنې موږ کاریز موږ د کومو خلکو چې په واس کې هغو برمې وهلې دي چې په واس کې نه کړي هغه دغسې دي. نو کله چې ورېد شي یا مشکل شي ډېر سره له ستونزو سره مخامخ یو. مخکې خو دلته چې اوبه وې ډېرې کوزې وې، چا زور نه ورته رسېدلو مسکینانو خلکو. موږ کلی ډېر ضعیفه کلی ده. اوس له دې نه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دا پروژه چې فعاله سي او دا یو پروژه موږ ته کار نه راکوي. دلته باید موږ ته چک ډیمونه جوړ کړي او نورې داسې پروژې جوړې کړي موږ ته. د غزني د کلیو پراختیا ریاست مسؤلین وایي دغه شبکه د نړیوال بانک په مالي لګښت د کلیو پراختیا ریاست تر نظارت لاندې د ډاکار موسسې له لوري پلي کیږي چې نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښت به پرې راشي او 243 کورنۍ به له پاکو اوبو برخمنې شي. ګټه اخیستونکي یې 243 فامیله دي او د ذخیرې حجم یې 40 متره مکعب ظرفیت لري او یوه حلقه څاه لري چې 140 متر زوروالی لري. چارې انشاءالله تقریبا د مطابق 15 ورځې مخکې شروع شوي دي چې نن یې عملا شروع شوه. تقریبا تر 6 میاشتو آینده میاشتو پورې به چې د جون 8 کېږي موږ به عملا دلته د شاهدانو اوسیږو چې پروژه تسلیم کړو. د غزني د کلیو پراختیا ریاست مسؤلین دغه راز زیاتوي په یو شمېر نورو سیمو کې هم راتلونکی کال د اوبو شبکې د جوړېدو پلان لري، خو له خلکو غواړي چې د دا ډول حیاتي پروژو ساتنې ترڅنګ د اوبو له بېځایه اسراف او ضایع کېدو مخنیوی وکړي. محمد یعقوب شرافت د افغانستان ملي تلویزیون د غزني زنخان ولسوالي.